زما ورونو که دې ته وګورو زمونږ هېڅ عمر نه دی، ځکه 63 کاله زمونږ د پیغمبر علیه السلام عمر دی، نو زمونږ عمر د دې نیم راواله، نو دا 30 کاله خواوشا شو، ځکه 30 خو خوب کې تېرېږي، او خوب چې دی حدیث کې راځي جنت کې خوب نشته، ځکه خوب دا د مرګ ورور دی. او بیا د 30 کې هم د 15 پورې انسان نابالغه یې هغه هم د احتیاج زندګي ده، او که دا د غرمې خوبونه او دا نور ترې وباسې نو بیا ژوند کې هېڅ نه دي پاتې. زمونږ او ستاسې ډېر کم ژوند دی، خو کله چې زمونږ او ستاسې ژوند کم و نو زمونږ الله ډېر مهربانه دی. زمونږ پیغمبر محمد رسول الله په دې امت ډېر شفقت کوونکی دی، نو موږ ته داسې څه طریقې ښودلي دي چې وخت به لګي او په هغې کې به موږ اجر او عملونه دونه جمع کړو چې هغه به د حساب نه ډېري. ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء، دا د الله خصوصي احسان دی چې الله یې ورکوي چې چاله یې وغواړي. او دا د ملګرو ډېره مطالبه هم کوله، د 3 ملګرو چې موږ ته داسې یو درس وکړه چې هغه لږ ټیم کې موږ ډېر اعمال را جمع کړو، ډېرې نیکۍ را جمع کړو. دا زمونږ د کتاب د فواید عقد الفرائض 3 جزء کې لیکلی دی، انشاءالله ان قریب به چاپ شي. هغې کې موږ دا یو مضمون را جمع کړی چې لږ وخت کې به بنده څنګه ډېرې نیکۍ را جمع کړي، چې د هغې نه په ترتیب باندې انشاءالله تاسو ته لږ لږ وایم. یو په هغه نه چې انسان ټیم په ډېر ولګي او حسنات په ډېر را جمع کړي، هغه په حرمینو کې مونځ کول دي. حدیث جابر رضی الله عنه کې راغلی دی چې محمد رسول الله علیه السلام وایي چې خانه کعبه کې یو مونځ دا د 1,00,000 څخه برابر دی، مسجد نبوي کې یو مونځ دا د 1000 مونځونو څخه برابر دی. کوم روایت چې 50 سره راغلی دی هغه سندن کمزوری دی. ای انسان څونه ګټمن دی، تا په بیت الله کې یو مونځ وکړه، والله له یو په 1,00,000 ولیکه، فیا لک من اجرن ویا بخن بخن لک، و ډېر اجر دی بیا مې ته، ډېره خوشحالي او ډېر تعجب دی تعالی. دویم د هغه څیزونو نه اعمالو نه چې وخت پې کم ولګي او اجر پې ډېر میلاو شي. زما ورونو هغه قرآن کریم دی. قرآن کریم یو حرف چې دی ولوسته الله پې یو نیکي درکوي. چې سړی د ورځ یو سپاره تلاوت وکړي نو دا یو حرف لا ته به ضرب ورکړه په لسو کې چې څومره ترې جوړېږي. ورسره دا دی چې حدیث کې راځي، شعب الایمان کې امام بیهقي او روایت راوړی دی چې سورت اخلاص دی ولوسته لکه تا چې د قرآن 3 حصه لوستلي، کمزور انسان چې زما په شانه بیړه چاړی یم په 1 منټ کې 3 ځل سورت اخلاص شي لوستلی، نو ټول قرآن دی ولوسته. نو ټول قرآن چې دی ولوسته نو ټول قرآن دا کرخې را جمع کا، سبحې را جمع کا، یو ټکي له په یو نیکۍ باندې دغه وکړه، دا په 10 باندې ضرب ورکړه، نو ستا کلکولیټر ته عاجز راخیږي. زما د سوچ مناسب په دنیا کې بل داسې یو شی نشته چې نیکي پرې ډېره جمع شي د قرآن کریم نه. قرآن ډېر لولئ، د قرآن تلاوت کوئ، د قرآن درسونو کې کښېنئ، وته کېږئ هم په قرآن باندې چې د قرآن تلاوت کوئ، او چې را پاڅېږئ هم شرعي دعاګانې ویوئ. بل زما ورونو د هغې اعمالو نه چې په هغې باندې انسان ته ډېر زیات اجر میلاویږي په لږ ټیم کې، هغه د څاښ مونځ دی. د دې څاښ مونځ باره کې حدیث د مسلم کې راغلی دی. نبی علیہ السلام وایي د انسان د بدن کې 360 جوړونه دي، او یصبح ابن آدم، انسان سبا کوي، وعلى كل سلامه صدقه، او د هر جوړ په عوض کې یو خیرات به کوي. صحابه وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم 360 خیراتونه به څنګه انسان وکړي؟ جناب نبی صلی الله علیه وسلم وایي ښه خبرم صدقه ده، ذکرم صدقه ده، او د دې ټولو نه چې د څاښ مونځ وکړي، 4 رکعاته مونځ وکړي یا 8 رکعاته وکړي، نو دا ته ډېر کافي کېږي. د دې نه د الله نبي علیه السلام به دا نه پرېښودل تر دې چې فتح مکې په ورځ د ام هاني په کور کې محمد رسول الله د 8 رکعاته مونځ کړی و، او دې ته صلات الاوابین هم وایي. الله د دې په وجه باندې انسان ته بخښنه کوي. کوم روایت کې چې راغلی دي چې بیهقي راوړي دي چې هغه د ماښام نه وروسته 6 رکعاته دا صلات الاوابین دي. دغه روایت دواړه ضعیف دي، یو موضوع دی یو ضعیف الجده دی. نو د څاښ مونځونه کوئ ورونو،
بل یو ناشنا حدیث کې راغلی دی الله وی قدسی حدیث ته اے د ادم بچیا د ورځې اول کې 2 رکعاته مال وکړه زری د ټولې ورځې ذمہوار ما او د شپې په اول کې 2 رکعاته وکړه زری د ټولې شپې ذمہوار ما سمه ربانا رب دې دارنګ ورونو بل روزي نیوله رمضان کې میش په لګا لګي خو محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام وی چا چې د رمضان روزي ونیولې الله ته ټول ګناهونه معاف کړي من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بل دا هغه عملونه نه چې وخت په لګو لګي او اجر په ډیر ملاوي شي هغه صحیح حدیث کې راغلی دی چې چا د رمضان روزه ونیوله او بیا په هغه سي روستا د شوال شپږ روزي ونیولې نو دا د سیدل کټول کال چې دا روزي څه ګټه دی وکړه ځکه روزه چې رمضان ونیوله نو یو نیکی په لس دا نو دا د سیدل کلس مشت روزي چې ونیولې او شپږ روزي چې ونیولې نو یو نیکی په لس دا د سیدل ک دوه مشت چې نیولې نو کان کمن سام سنه لکه ټول کال چې دا روزي شپږ روزو باندې دونه وخت به نه لګي شیطان کوم په څه شوي دی بس کله وای وږي او کله وای تګي او کله وای بل دی او کله وای بل دی ورپسې زما ورونو د هغه اعمالونه چې ټیم په لګ لګي او په هغه باندې اجر ډیر ملاويږي هغه قیام رمضان دی بخاری کې حدیث راځي چې چا په رمضان کې د شپې تراویح وکړي قیام رمضان یې وکړ د ثواب او د اجر په نیت الله تعالی مخکینی ګناهونه معاف کوي بل دا هغه اعمالونه چې ټیم په لګ لګي لیکن فاقی باندې اجر ډیر ملاويږي هغه ليله القدر کې عبادت ده چې غدریت اکال او درې میاشتو سره برابر ده ماشاء الله چې الله وی ليله القدر خير من الف شهر چې دا د رمضان په اخیرانو لاسو کې ده کله دا لس به داخل شوي زمون خسته پیغمبر محمد رسول الله شد مقدره لنګ به کلک و ايقظ اهله خپل خزي به را پات سولې و احيا ليلا ټول شپه به رب بندگی کولا شپې ود زما ورونو لیکن عبادت د زرو میاشتو نه غوړه ده څومره مهربان رب ده څومره مهربان دین ده څومره مهربان پیغمبر ده زمونږ وختونه کم او اجرونه ډیر بل یو ناشنا په دې کې ته ویما امام احمد هم یو روایت راوړی دی طبرانی هم راوړی دی شیخ البانی صاحب دا روایت حسن کړی دی د عباده ابن صامت رضی الله عنه روایت دی وی محمد رسول الله علیه السلام وی چا چې دا دعا ویلې اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تیم په کم ولګیدو او كتب الله له بكل حي وميت حسنا د دنیا د پیدا کېدو نه تر دې ورځ پورې چې څونه مړی او ژوند دي الله ولته یو یو په سری وی ونی کی ور کوي ځکه دې سړی کې خیر خوایي صفت راغې او ته چې بل ته دعا کې نو ملائکه تا ته دغه سي اجر ملاويږي زمورونو بل دا هغه نیکونه چې هغه باندې ډیر زیات عمل باندې ډیر اجر ملاويږي دا سبحان الله دې چا چې سل کرتی ویلې حدیث کې راځي الله ول سل درجه او چته سل ګناهونه تل لري کوي او سل کرتی الله ته تبخنه کوي رب العالمین او سل نه کوي ولا الله رب العالمین لیکي او خاص کر محمد رسول الله علیه السلام ویلو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا ثقيلتان فی الميزان تل د میزان درنې خفیفتان علی اللسان جبه باندې ډېر سپکه ادا کیږي او خاص کر دا کلمې چې لا اله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا الله نبی ویل بخن ما اسقلهن فی الميزان ودا تل د میزان سمد رانه کړی دا چې نورم ډیر اعمال دي ان شاء الله غو وخت په وخت تاسو ته وایم خو دا وینا مقصد بدانې ګوره چې مونږه اورو او يروي دا وینا مقصد بدای چې وې ورو زړه کې زی ورکو عمل پیو کو کله چې مونږ تاسو داسې اعمال وکړو ان شاء الله عمرونه کم دي خو قیامت کې چې را پاتېږو سم د غرونو عمره نیکي به مونږه جمع کړي الله دې مونږ تاسو ته توفیق راکړي او الله دې مونږ تاسو ناراضي شي کم خلک چې دا دعاګانې کوي دا غي دعاګانو کې دې الله زمونږ نصیب وکړي مونږ له دې الله توفیق راکړي الله دې مونږ تاسو د قرآنی زندگی بارانی زندگی معاملات ټول شریعت برابر کی اللهم اجعلنا من الذاکرین والذاکرات الله منګه خلقو کی حساب کې چتاړي ری ادي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين